الله د ستا د هغې حالت نه هم خبر دی چې ته د شپې وده کېږي او خپل موبایل دی د ځان سره راغسې وي او هغه څه پې ګوري چې الله نه راضي کېږي په هغې باندې. ایا نن سبا عزتمندو ډېر مسلمانان نوجوانان ځوانان زموږ په دې باندې مبتلا نه دي؟ هغه سینماګانې د دوی جوبونو ته نه دي راغلي چې دا ګوري څه چې ګوري ډېر په دې باندې مبتلا دي. نو غرض زما دا دی چې ته په دې باندې دوکه نه شي چې هلکه ځان لهیي او تا څوک نیني مور و پلار دې نیني ورونه دې نیني نه بلکې رب العالمین دې نیني. نو په دې وجه باندې هر حالت کې مسلمان ته پکار ده چې ځان خپله مراقبه کړي او دا عقیده ولري چې الله معیني. که زما غوږونه د الله خلاف استعمالیږي په ګناه کې، سترګې مې استعمالیږي په ګناه کې، ژبه مې استعمالیږي په ګناه کې، باید متوجه یم چې الله په دې باندې عالم دی. نو دا کول پکار دی عزتمندو. هر کله چې دغه عقیده ما او تا ولرله نو انشاءالله ډېره اصلاح به وشي. زموږ غوږونه به غلط نه استعمالیږي، ژبې به غلطې نه استعمالیږي، سترګې به غلط نه استعمالیږي انشاءالله، مال به غلط نه استعمالیږي، اسراف به زموږ نه نه کېږي، دروغ به د موږ نه ویل کېږي.